سلامونه او نیکې هیلې. افغانان ورونو و چې څه کوي هغه به ریبي. دا ګوره یو زموږ او ستاسې د مشرانو یو متل دی. دا پورته چې ما عکسونه لګولي دا د پاکستاني پوځیانو تابوتونه دي چې په یو جمعه په یو هفته کې تقریبا 80 پاکستاني پوځیان په قتل ورسېده. بحیثیت یو مسلمان، بحیثیت یو انسان د هیڅ کله د چا په مرګ نه خوشحالېږم. دا خو لا چې یو د مسلمانان دي چې یو کفار هم بې ګناه وژل کېږي، موږ او تاسو ته اسلام، موږ او تاسو ته انسانیت اجازه نه راکوي چې په هغې باندې موږ خوشحاله شو. او بیا زه په داسې معاشره کې اوسېږم چې دلته خو د انسان څه کوي چې د ځناور هم قدر او احترام شته دی، خو په افغانستان او پاکستان کې د انسانانو او د مسلمانانو احترام نشته. زه نن دلته یو سوال کوم چې دغه ISI چې جوړه شوې دا اداره یا دا پاکستان جوړ شوی دی اسلام ته کم خدمت کړي؟ دا صرف د اسلام په ضد او د مسلمانانو په ضد باندې جوړه شوې یوه اداره ده. قسم مې دی په لا اله مې دی قسمي که دومره مسلمانان نه امریکایانو شهیدان کړي، نه ولا کې اسرائیلو شهیدان کړي، نه ولا کې روس شهیدان کړي، څومره مسلمانان چې د ISI په دې 2-3 کالو کې شهیدان کړه. زه دته په ثبوت یو شی وایم، 10 لکه خو ستا بنګالیان شهیدان کړه، په لکاو بلوچان شهیدان کړه، کشمیر بنېږه پاکستان څومره کشمیریان په شهیدان کړه، اخر کشمیر په انډیا ته په توفه کې ورکړو. 15 کاله کېږي چې زما په وطن کې دی یو جنگ شروع کړی دی، همدا تا شروع کړی ISI، همدا تا د پوځي جرنیلانو شروع کړی. 40 لکه زما افغانان پښتانه شهیدان کړه. آیا دومره ظلم ما د ووایه په تاریخ کې چا کړی چې څومره ظلم د وکړو؟ دا بعضې راپاتې کوي ته د پاکستان خلاف خبرې مه کوه. د پاکستان خلاف خبرې نه کوم وروره، پاکستان دلته شته نه، د دې په شا باندې نور قدرتونه ولاړ دي. موږ د ټول پاکستان خلاف نه، موږ د ظلم خلاف یو چې ظلم په هر ځای کې وي، که په افغانستان کې وي که پاکستان کې، خدای دې تباه او برباد کړي. څوک هم ظلم کې بې ګناه انسانان وژني یا شهیدانه یا. خو زه نن دا سوال دلته کوم چې په دغه اداره کې دغه انسانان کار کوي، په د ISI کې که ځناور دي، که انسانان کار کوي، خو انسانان خو هم داسې ظلم نه کوي انسانانو سره. که چې ته ځناور کار کوي، ځناور هم داسې عملونه ځناورو سره نه کوي لکه څنګه چې دا کوي. تا خدای چې دې موږ ته کوم شی پرېښودو؟ زما د چینار په شان دي ځوانان دې شهیدان که ورکې کړه، بله ورځ یې مړی هلته پروت دي. زما خویندې میندې دې بې عزته کړې، زما مالکان دې شهیدان کړه. زما د کار عالم چې کوم عالم هم د حق خبره وکړي، د آیات او د حدیث خبره کوي، ISI بله ورځ که په افغانستان کې په پاکستان کې دا یو منصوبه ده هغه وروره د منځه وړي. داسې سمیع الحق وګورئ، 15 کاله ISI ته دا کار وکړو، اخر چې یو ورځ دا خراب خبره وکړه، څه عمل یې ورسره وکړو، په څه رقم بې شرمۍ باندې هغه مړ کړو. دغه بله ورځ کراچۍ کې وګورئ او غټ عالم یې دا کړو چې د ISI خلاف خبره کړې وه. نو اخر ولې تاسې غواړئ څه؟ ستاسې مطلب څه دی؟ ستاسې ټارګټ څه شی دی؟ که تاسې ووایئ چې موږ د پاکستان دفاع کوو، نو کومه دفاع؟ پاکستان خو ته لاړو، نیمه یې بنګلادیش ته ورکړو، څه انډیا ته ورکړو، او بلوچستان هم دنه روان دی. نو ولې د دې په شا باندې موږ او تاسې راپاڅېږو، نو د ده په خلاف باندې موږ خبرې نه کوو چې اصلي جرړه چې ده دغه ته د جنګ دغه ISI ایښې ده، دغه پاکستان په نوم باندې ډېر ISI ایښې ده. قسم په خدای دی که د چا هم په دې جنګ کې خیر وي، والله چې ستا زلمي به بېروزګاره کېږي، ستا زلمي به غلا ته مجبورېږي، دا اور به پاکستان ستا اسلام آباد ستا پنجاب ته رسېږي. او اوس خو پنجابیان هم راپاڅېده، سندیان هم راپاڅېده، بلوچیان خو مخکې نه راپاڅېدلي وو پښتانه، ځکه په دې ډرامه باندې اوس ټول پوه دي. خو زه نن دلته د فضلالرحمن نه دا سوال کوم، مولانا فضلالرحمن نه، چې تاسې زموږ په وطن باندې د جهاد فتواګانې ورکوي، د 15 کاله وشو، نو اصلي فتواګانې خو په دې باندې پکار دي چې دې په میلیونهاو مسلمانان شهیدان کړو. نن ته چېرته یې فضلالرحمن او د پاکستان علماو نه زه دا سوال کوم، تاسې چېرته هستئ چې راپاڅېږئ زما په افغانستان کې چې روزانه 100 مسلمانان شهیدانېږي؟ اوس خو د کافر او د مسلمان جنګ هم نشته، اوس خو د امریکې خبر هم ختمه شوه. اوس ته چېرته چې ته راپاڅېږې دلته وروره طالبانو ته کښېنئ، افغانستان حکومت سره یو دغه راغونډ کړئ چې دا ولې دا جنګ کوي، ولې خپل مسلمانان یو بل سره وژنئ؟ خو تاسې اصل کې مسلماني شته دی نه. زه په ډېره بښنه سره غواړم د ټول عالمان نه ښیم، د عالمانو ته احترام لرم، دا بعضې زما د کلیپ نه غلطه استفاده کوي. زه د عالمانو خلاف نه یم، خو زه د دغه شان د خلکو خلاف یم چې دا سراج الحق ته زه ویمه چې دا ستا جماعت اسلامي زما په افغانستان باندې په 1915 کې دا د جهاد فتوې ورکړي او زما 40 لکه مسلمانان افغانان ته شهیدان کړي. ته نن چېرته چې ته راپاڅېږې او ووایې چې د افغانستان کې نه جهاد شته او نه وروره د جنګ جواز شته دی؟ نن ستا خوله ولې بنده ده؟
ستا خوله ولې ایله وه پرون چې زما په وطن باندې د جهاد فتوې ورکولې تاسې خو موږ ته یو شی هم پرې نه ښودو تاسې زما طالب بې عزته کو زما عالم هم بې عزته کو زما سیاستمدار هم بې عزته کو زما رئیس جمهور هم اعدام کو په ډاکټر نجیب تاسې یو ناروا عمل دی چې تاسې موږ سره ونه کړو نو دغه آیسا چې جوړه شوې د افغانانو پښتنو ورونو چې تر څو پورې چې دې پسې راپاڅېدلي ناست دی او دې ته هم سبق نه ورکړی لکه څنګه چې ترکان راپاڅېده او د پوځ په خلاف باندې بغاوت وکړو او کامیاب یې نه کړو چې اردګان اخوا کړي والله کې تاسې کامیاب شي والله چې ذلیله کېږئ به ټول به قسم په خدای دی چې مرئ دا ټول پردی په لور روانه تاسې له یو معمولي شیخ یم چې امریکا له کله عمران خان لاړو په هغه په ټرین کې کېنو او کله چې باجوه لاړو هغې ته سلامونه وکړه نو صدر اعظم وزیر اعظم دا او استقبال یې دغه ته وکړه باجوه ته وکړه بیا هم ستاسې ماغزه نه خلاصېږي د خدای په لحاظ باندې نور ټول تباه کېږئ ځوانان هم ټول خارج ته روان دي سعودي دوبۍ یوروپ ته که ښکته دي که پورته دي بېروزګاري زیاتېږي د ډوډۍ پیسې نشته ګیس نشته برق نشته یو سهولت نشته نو دغه پسې راپاڅېږئ خدای او قرآن ته وګوره دغه عیسی کې چې څوک کار کوي تاسې په پښتو پوهېږئ که نه پوهېږئ که په اردو در سره وغږېږو که په انګلیش در سره وغږېږو تاسې خو موږ ټول تباه او برباد کړو تاسې کومه پیاده اسلام ته راښولې تاسې ماته یو سنګل شی وښیوئ یو ورکوټه شی ماته وښیوئ تاسې هغه چینار ښایسته ښایسته ځوانان عالمان زموږ خویندې میندې یو شی موږ ته پرې نه ښودو موږ امن غواړو موږ داسې غواړو لکه په یوروپ کې به اختلاف به سره وي د فرانسې او د لندن سره به اختلاف شته خو موږ د دې جنګ خاتمه غواړو د تاسې ته په ایسۍ کې هم ټول پروګرامونه تاسې جوړوئ د پښتنو مسلمانانو په خلاف باندې خدای ته وګوره نور منې شئ او دا څوک چې ورته زنده‌باد وایي نالت دې په دغه خلکو شي چې یو قاتل ادارې ته یو وحشي ادارې ته چې د مسلمانانو په وینو یې لاسونه اخته دي هغې ته زنده‌باد وي تاسې ته شرم نه درځي دغه خویندې میندې د سوات د چا وي د ملکنډ د باجوړ د سوات یا د دیر دا د چا خویندې میندې د وزیرستان یا د افغانستان دا ټول درد یو دی من قسم په خدای دی چې زه په دغه فکر یم چې زه د هېڅ چا په مرګ نه خوشحالېږم خو هغه منافقین چې کله زما ملي اردو والا شهیدان شي ته راشي په فیسبوک باندې ډانسونه کوي تاسې ته شرم نه درځي تاسې ته شرم نه درځي دغه څوک دی ملي اردو والا طالب څوک دی عام ولس څوک دی یا د پاکستان فوج کې دا خلک څوک دي دا هغه خلک دي چې بېګاله د ډوډۍ درک نه لګي پاکستان فوج کې وظیفه کې خپلو بچیانو ته ډوډۍ راوړي د ټول فوج نه ښیم دې کې ډېر مجبوره دغه خلک شته دي چې مجبور د مجبورۍ نه فوج کې وظیفه کوي زه یې پېژنم په پېښور او په دې ځایونو کې نو خدای ته وګورئ چې دغه عیسی او دغه جرنیلانو پسې راپاڅېږي او تر څو پورې چې د دې جرنیلانو علاج تاسې نه کړي که تاسې زما نه یو هم ښه ورځ ولیده زما په مخ د سپینې تیزې راټوکئ دغه ټوله لانجه او دا ټول میدان د جنګ دغه عیسی او دغه جرنیلانو کرنیلانو شروع کړی اوس خو انشاءالله چې بلوچان هم راپاڅېده او پنجابیان هم او سندیان هم ټول راپاڅېدلي دي په دې کیل باندې پوه دي چې اصلي د جنګ جرړه اصلي د فساد جرړه چې دا د پاکستان اداره ده د عمران خان مخکینی انټرویو واورئ چې کله صدر اعظم نو چې د فوج په خلاف یې څه خبرې کړې د عیسی خلاف خدای په امان د ویډیو مخکې